هغه چا ښه ویلي وو چې خپل زمریان مه وزنئ کنه پردي ګداړیان به مو وخوري. په سلامونو مه هرکلی کوم دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ اوسئ. د مطلب د شیر کېدو نه مخکې دغه ویډیو راسره تر پای وګورئ تر څو له حقیقتونو خبر شئ. دا 2 ورځې کېږي چې د کابل په شمول په شمالي ولایتونو کې د ډاکټر عبدالله لنډغر په خلاصه سینه ګرځي او دولت او امنیتي ځواکونه او ولسمشر غني او نورو دولتي ارګانونو ته توهین کوي چې دا په خپله یو ډول ملي خیانت دی. او په دغه تور اول عبدالله، دوهم عبدالرشید دوستم، دریم کریم خلیلي، څلورم محمد محقق او د ثبات او همګري ټیم غټ او واړه چارواکي ونیول شي او زندان ته ولېږدول شي. او لنډغر چې لکه د 18 د سمبولې د شهیدانو ونې په شان اول خالي سلاح او بیا د وښلو وروسته زندان ته واچول شي. په افغانستان کې دا معلومه خبر ده چې ډب نه وي هلته ادب نشته. نو د شمال لنډغر او د عبدالله کسان چې تر څو وهنه ونه خوري او سزا ونه ګوري تر هغه به داسې لنډغرتوب کوي او پرې به هم نږدي. په وروستیو کې په تاسو له رسنیو نه اورېدلي وي چې د ډاکټر عبدالله د کمپاین ډېرې پیسې د ایران د سپای پاسداران ډلې ورکوي. نو چې د کمپاین لپاره یې ورکولی شي نو په افغانستان کې د ګډوډۍ لپاره خو تیار ناست دي. د ایران سپي دلته په ارامه نه سمیږي تر څو چې ورته سزا ورنه کړی شي. خوشحال سادات څه وویل؟ زه ولسمشر د پارمان او فیصلې سرغړونه نه کوم. ما ته وویل شول چې ته لاشه دفاع وزارت ته هلته سربازان وروزه. په سرو سترګو مې همدغه خبره ومنله، خو دغسې ورځې په لیدو ډېر ارمان راځي چې لاسونه مې د یو عهد لپاره تلړ شوي دي او هغه ولسمشر سره مې واده کړې ده چې خپل ولس ته به په هر راسپارل شوي دنده کې له خپل وجدانه او زړه نه دنده ترسره کوم او لګیا به یم. په اخر کې دومره وایم چې د ډاکټر عبدالله وروستۍ کړنو ته په لیدو خپل تیر مسؤلیت کې د پاتې کېدو ارمان راځي چې یو ځل مو ولس له دغه شر نه خلاص کړی وای او د اوربند په دغه ونې کې مو هیوادوالو ارامه ساه اخیستې وای. باید یادونه وکړم چې زموږ زړور امنیتي ځواکونه د هر ډول سرغړونې مخه نیولی شي او لګیا دي او خپله دنده په ډېره ښه شکل ترسره کوي. باید د دوی له کړنو ستاینه وشي او ملا یې ور وتړئ. ژوندی دې وي افغان زړور امنیتي ځواکونه. موږ بیرته خوشحال سادات غواړو تر څو د لنډغرو پر ضد اقدامات ترسره کړي. تاسو که چېرته راسره موافق یاستئ نو خواږه نظرونه په کمنټ کې راسره ولیکئ. که ویډیو مو خوښه شوې نو حتما لایک او شیر یې کړئ. که غواړئ له تازه او دقیقو معلوماتو خبر شئ نو د المار پریس یوټیوب چینل حتما در سره سبسکرایب کړئ. نور مو په پاک رب سپارم، الله مو مل شه، ښه وخت درته غواړم.